کله وایو چې دا وطن د اسیا زړه دی موږ په دې ویاړو دی چې موږ د اسیا په زړه کې یو خو زه بیا دا خبره هم کوم چې له بده بخته د اسیا په زړه کې د اوسېدلو موږ ته ډېر ستر تاوان هم کړی دی زموږ د هېواد د زغم اړتیا ده موږ که لس ځلې د ولسواکۍ خبره وکړو هغه ډول ولسواکي ممکن دلته تطبیق نه شي چې اروپایانو ځان ته تطبیق کړې ده هغه دیموکراسي چې اروپایانو په ځان تطبیق کړې ده په نه راوکي دا زموږ ارمان دی او نننۍ غونډه د دې ارمان د پوره کولو نن په خوست کې د شهید ډاکټر نجیب الله 40 تلین ولمانځل شو په دې کې ډېر زیات شمېر ځوانانو مشرانو برخه اخیستې وه له مختلفو سیمو نه راغلي وو دوی د دې لپاره سره راټول شوي وو چې د شهید ډاکټر نجیب الله لارې طرفداري وکړي او ژمنه وکړي چې دا لاره به پالي ځکه ډاکټر صاحب نجیب یو وطنپاله وطنپرست شخص و د دې وطن لپاره یې په نره قرباني ورکړه ځوانان د وطن پالنې او بسپالنې دې لارې ته ژمن دي او د ډاکټر صاحب نجیب دغه لاره تعقیبوي صدرشاه انصاري یم د خوست ولایت کې لکه تاسو چې وینئ چې ډاکټر نجیب الله شهید ډاکټر نجیب الله 40 تلین و په ډېرو شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو مشران راغلي وو د هرې ډلې هرې حزب ملګري راغلي وو ځوانان راغلي وو د مختلفو سیمو نه راغلي وو دوی په دې نه وو راغلي چې دا هغه کوم ګوندي او سمتي مسایل دي دوی یوازې د ډاکټر نجیب الله فکر د هغه عمل او د هغه چې ثابت شوي دي په تاریخي مسایلو کې د هغې پلوي وو د وطن پلوي وو د نجیب الله فکر د وطن وو په دې خاطر دا ځوانان راټول شوي وو دلته په ډېر شاندارو مراسمو بانکا سامر بنی मैं निसार डॉक्टर हमारा क्लोज कवर क्या ارتوليكا ورمختلل لپاره په دې باندې کې زمینی ځل لپاره د ډاکټر نجیب صدر شتم په پوسټ کې منځل کېږي ویاړم چې دې مددونو سلام اتل اوسیدونکو نن ورځ دغه پرمختګونه او شانداره غونډه کې د ګډون په موخه راغلي تر څو دغه د ملي یووالي الګو ډاکټر صاحب نجیب الله چې د وطن د ملي یووالي د ډیورند کارګرانو کرښې سپیڅلی شهید دی په هغې شهید شوی دی د هغې قدردانۍ وکړو او ملګري سره منسجم کړو او یوه خبره بله هم کومه نورو ولایتونو ځوانانو ته داسې پیغام لرم چې لکه څه ډول نن د خوستي ځوانانو په ملي یووالي د هر حزب د هرې ډلې نه راغلل سره منسجم شول او په دغه غونډه کې ګډون وکړ نو دوی باید د دې نه پیغام واخلي او دغه لاره خپله کړي ځکه چې په همدغه ملي یووالی دی چې موږ د هېواد د نورو ریاستو او توطیو نه ژغورلی شي مننه الرحمن الرحیم نن ورځ په خوست کې یوه ډېره شانداره د شهید ډاکټر نجیب الله 40 تلین مراسمو غونډه ترسره شوه لله الحمد هیڅ ستونزه پکې رامنځته نه شوه تر څنګ مشکلات هم وجود لرلو په باوجود موږ وتوانېدو چې یوه ډېره سوله ییزه غونډه ترسره کړو الخیل صاحب په ځواب کې ډاکټر نجیب هغه څوک و زه یې ډېره مطالعه د په اړه نه لرم خو د ده د ویډیو د ده د تاریخ چې موږ څومره مطالعه کړې ده د وطن سره یې بېکچې مینه وه خپل شخصیت یې د وطن ته قرباني ورکړه موږ د ډیورند د کرښې شهید ویتیلی شو په ډیورند یې ځان شهید کړو او د وطن سره یې مینه لرله د ده کوم پوتشوني اشخاص چې وو تر اوسه پورې په وطن کې نه بیل منزل لري نه نمرې لري او نه کوم په غصب او فساد کې لوس لري نو موږ ته په دې خوند ورکوي چې د وطن سره یې مینه وه او د وطن سره یې خیانت نه کوي نو تاسو حوصله غواړو د خیره غونډه به ډېره ونه اوږدېږي دغه د ترانې ګلالي معصومان د دوی ټیم هم راورسېد دوی ته مرکلی په خیر دې راشي سیاست په خاص ډول د هغې د مصالحې په برنامه او د هغې په افکارو باندې سیمینارونه غونډې او کنفرانسونه جوړ شي خو متاسفانه چې موږ تاسو په دې باندې نه وي بریالی شوي چې د رسمي غونډو او کنفرانسونو
تشریف راوړي. ملګرو بس کېنئ، د کوم ملګري چې انتظام کېنئ. د لوی او بخښونکي خدای په پاک تلاوت لپاره سید حسین ته بلنه ورکوو. حسن یرمل صاحب ډېر وفادار شاید خلیل ولیک قومي مشر شاهجهان عزیزي با احساسه وطنپالو او مېړنیو ځوانانو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. دا چې زړی والقرآن الحكيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هغه یووالی ثابت که هم یې زموږ د خوست د مشرانو هغه شفاقت ثابت که او د دې تر څنګ یې دا ثابته کړه چې که د وطن د ساتنې لپاره د ناموس د ساتنې لپاره قرباني ورکړې ده. د دوی روح ته دعا کوو. الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم